بسم الله الرحمن الرحيم. رحمان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قران ښوونه کړې ده. هغه انسان پیدا کړ او د ته غږېدل ورزده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني او چت کړه د عدالت تله کې خودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي. په انصاف سره سم صحیح طول کړی او په ترازو کې ډنډي مو وهي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله زمکه د ټول مخلوقات لپاره وغوړوله. په هغه کې هر راز زیاتې خوندوري میوې دي. د خرما ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلي دي چې په هغو کې واخه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډیر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه وډوړي غوندې کړنګي دونکي وچه ورستي شوی خټه څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړی؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندرونه خوش کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کومي نښانې دروغ جنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له دغه سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغ جن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوې دي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کومي لوريانې دروغ جنې کړئ؟ كل من عليها فان
ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان زمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوي له همغه نه غواړي هر شی به هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم غوړه صفاتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د زمکه پیټو د انسانانو او پیریانو تبرونو ډیر ژر به تاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومې لورې دروغ غنئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اې د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسو د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ خو نشئ تښتېدلی د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسو به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګي خوشی کړئ شي چې تاسو د هغو مقابله ونه کړئ شي. ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې اسمان وچی وي او د سری څرمنې غوندې سور شي؟ ای پیریانو او انسانانو په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغه ورځ کې به کوم انسان او کوم پیرینه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو به کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کوم لورینو څخه انکار کوي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرمان به هلته خپل تیرونه پیژندل شي او هغوی به د وچولې لويختو او پخونه پرانیولو راخ کودل شي. په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه وخت کې به ویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ غاڼه د همغه دوزخ او خټېدلو او بو ترمنځ به هغه راوړیدونکي وي. نو بیا به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او د هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدونه ویره لري دوه باغونه دي.
تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لشنو خیرات څنګه مالا مال تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو اثرونه به د پرړو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږي شوي وي. د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان دغه نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیری نه وي مسح کړي. د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان داسې ښکلي لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کېدای شي؟ نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کوم غوره صفاتونو څخه به تاسې منکر شئ؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغو دو باغونو برسیره به دوه باغونه نور وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ګڼ سمسور او ښېراز باغونه تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوې او خرما او انار تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې مېرمنې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې ډېره شوې حورې تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان لدغه جنتیانو څخه مخکې به هیڅ کله کوم انسان یا پیری هغوی نوی مسه کړي تاسو به د خپل پروردگار کوم نامونه دروغ وګڼئ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغوی به پر جنتی شنو غالی او نفیسو نادر فرشونو باندې تکیه وهلی ناست وي تاسو به د خپل پروردگار کوم نامونه دروغ وګڼئ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ډیر برکت درلودونکی دی ستاسو جلال او درناوی خاوند پروردگار نوم